الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأي المؤمنين أذيته شتمته لعنته جلدته ما جعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة متفق عليه. أما بعد زما د ایمان او د کریمي ورونو مسلمانانو ورونو الله تعالی د نیکی توفیق نور هم درکا او الله تعالی نه خوشاله یو چې پر ټول مخلوق کې مونږ تاسو په دې باندې ول منځلو چې خپل کور ته دراتک توفیق راکړه. هغه بل هفته کې هم د دعا په برخه کې خبرې کولې او نن دویمه برخه د دعا په باره کې بیا خبرې کوو. قرآن عظیم الشان په دعاو نه ډک دی، احادیث ټول دعاو نه ډک دي، د صحابه کرامو ټول اقوال د دعاګانو نه ډک دي، د ائمه او مجتهدینو د ټولو کتابونه د دعاګانو نه ډک دي. الله تعالی دې زموږ ستاسو دعا نصیب کړي. د دعا او د مانځه دومره فرق دی سره دواړه یو نوم باندې یادېږي. عبادت او دعا دواړه یو څیز دی، یو شی دی، صرف فرق دا دی چې په مانځه کې الفاظ بدل وي، مختص الفاظ وي، تعین شوي الفاظ وي، او په دعاګانو کې الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د الله تعالی چې د دعا په نامه باندې رالیږلي وي هغه الفاظ وي، یعنې منظم صورت باندې نه وي، او د مانځه طریقه دواړه هغه منظم وي. فلهذا په مانځه کې او روژه کې او یا په نورو کې احکام دي در الله د جانبه راغلي دي او د هغې وختونه متعین شوي دي. او دعا کې فرق دا دی چې وخت متعین نه دی، هر وخت دی چې دعا کوله الله جل جلاله درته داسې انتظار دی لکه یو ملنګ چې د چا نه خیر غواړي او یو سخي غني باندې واوړي، نو د سخي غني په کور کې ناست دی او ورته بیا هم حل نه کوي او دعا کې یې نه غواړي، نو بدبخته ملنګه په دې دنیا کې د شپې او ورځې بیا څنګه تېرېږي؟ آخرت ته به څه وړي ځان سره؟ دعا کوه. او د مانځه او د دعا فرق دواړه دا دی چې مانځه کې ذلت دی، نهایت ذلت او خواري ده، د الله په مقابل کې سر ټیټول دي، رکوع سجده کول دي، حرکات و سکناتو کې انسان ته ډېر زیات ذلت موجود دی. او په دعا کې دا ذلت الله جل جلاله بخلی دی درته او درته صرف دومره وایي چې ما ته په الفاظو باندې دعا وکړه، لاس راته اوچت کړه، زه ستا لاس خالي نه پرېږدم په هر صورت باندې. او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو امتونو دپاره دعا وي. دعا په نورو امتونو کې صرف د پیغمبرانو وظیفه وه، او زما په امت کې هر څوک کولی شي چې دا امتیاز واخلي او دعا وکړي. خو افسوس دا دی چې موږ او تاسو ناخبره یو. کوم آیات شریف چې ما ولوسته په دې آیات شریف کې وقال ربکم ادعوني استجب لکم، په خپله قرآن عظیم الشان د دې حکایت کوي او داسې فرمایي وقال ربکم وایي ستاسو رب ادعوني دعا وکئ ما ته استجب لکم تاسو دپاره اجابت کوم، ستاسو دعا قبلومه. ربکم رب هغه څوک دی چې موږ او تاسو ورته همیش دپاره احتیاج یو، په رزق کې ورته احتیاج یو، په تربیه کې ورته احتیاج یو، په بندګۍ کې ورته احتیاج یو، په دعا کې ورته احتیاج یو، او په مانځه کې ورته احتیاج یو. په هر حال کې چې بل موږ سرپناه او بل شی نه لرو، صرف په هغه وخت کې ورته هم احتیاج یو چې نور ټول امیدونه مقطع شي، نو بیا هم دته احتیاج یو. دا رب دی، او رب په ربوبیت کې، رب په خالقیت کې، او رب په معبودیت کې. دا د عقایدو سوال دی او ټوله زمانه او ټول خلق هم دې لپاره تړل شوي یو په بل باندې په همدې درې صفتو د الله تعالی کې. اوس درته وایي چې رب ستاسو وایي چې ادعوني دعا وکړه ماته، امر کوي درته، ځکه چې امر درته ځکه کوي چې ستا به زه هیر نه شمه، زه خدای یم
زه الله یم او ته بندی ادعوني دعا وکړه ماته استجب لکم زه درته قبلومه زه ټول توانۍ لرم معنی یې دا ده چې زه کولی شم چې څه غواړې هغه ټول درته کولی شم مریضي دې جوړولی شم رزق دې پراخه کولی شم اولاد درکولی شم د دنیا نعمتونه دې ټول په نصیب کولی شم د خطر نه دې بچ کولی شم ټول هغه ښېګڼې چې ته یې غواړې هغه ټول یې درکولی شم استجب لکم زه د دې توانایي لرم چې تا دپاره هر څه وغواړم او هر څه دې پوره کړم او خو ته انسانه ځان سره اوس بیا فکر وکړه ان الذین یستکبرون او بیا درته وایي که چېرته زما دعا نه قبلې هغه کسان یستکبرونه چې کبر کوي او د کبر په لار باندې روان وي یعنی زما نه ځان بیل ګڼي د بت د ستورو د ملایکو د لمر د سپوږمۍ د هر یو قدرت چې په دنیا کې وي د هغې عبادت کوي او زما نه کوي یستکبرونه زما د دعا نه استکبار کوي او کبر او غرور کوي عن عبادتي زما د عبادت نه او زما د بندګۍ نه سيدخلون جهنم داخرین زر دی چې زه به دا داخل کم په جهنم کې او جهنم کې به څنګه داخل کم د خپل کبر په واسطه او کبر پوهیږي چې کبیره ګناه ده الله جل جلاله سره کبر خای او هغه وایي چې کبر زما ردا او ازار دی او څوک چې مانه زما ردا زما څادر او زما پرتوګ اخلي زه هغه خامخا دوزخ کې اچوم او هغه کله م نه پرېږدم نو کله چې ځان خوار او ذلیل کې دعا وکړي استکبار ونه کړي غرور ونه کړي نو الله جل جلاله یې درته قبلوي او داسې فکر وکړه په خپله په قرآن عظیم الشان کې وایي کله دی چې د بحر په څپو کې او په یو ډېر تکلیف کې ولیدي وګوري او درنه ټوله دنیا هیره شي او هېڅ نشي کولی او په دې یوه تخته باندې پاتې شي دلته ستا څوک په داد رسېږي هېڅوک دې په داد نه رسېږي او ولې نه رسېږي ځکه چې څوک کولی نه شي تا سره په دې بحر کې کومک وکړي بیا الله الله نارې وهي او الله درته بیا نجات درکړي کله چې غاړې او ساحل ته ووځي نو بیا هماغه شیطان او هماغه متکبر شي او هغه ټول حالات دې خپل ایر شي هغه دې شي الله جل جلاله قرآن عظیم الشان کې فرمایي اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون شلمې سپارې کې فرمایي د نمل په 2 آیات کې فرمایي هغه کس اما یجیب المضطر هغه چې بې اسري شي او مضطرب شي او احتیاج شي او هیڅ شی نور په درد نه خوري هغه مضطرب انسان چې مرګ خولې ته ورسېږي د خطر خولې ته ورسېږي سلا او وسله او تورې په مرمیږ باندې کېښودلی شي دا مضطر اذا دعاه او بیا ماته کله هم دعا وکړي ورونه هغه خلکو ته وایي جومات ته راغلي که خبرو ته راغلي ویکشف السوء او زه درته لرې کومه دغه هغه څه چې ستا باندې پېښ شوي دي د تکلیف او د زحمت نه ویجعلکم او ګرځومه تاسو خلفاء الارض خلیفګان په ځمکه کې هر یو خلیفه دی هر یو د مال څښتن دی هر یو د اولاد څښتن دی هر یو د حکم څښتن دی هر یو په قسمه قسم ملکیتونه لري ویخلفکم تا مخکینی تیر شو او بیا تاسو مې خلیفګان کړئ نور امتونه لاړ او تاسو مې راوړئ منځ ته تاسو مې خلیفګان کړئ په ځمکه کې اوس مې چې په ځمکه کې کړئ اله مع الله ایا د الله سره بل شریک شته ند شته مثل شته یو څوک راوړي چې هغه د الله سره شریکې ایا شته ورسره قلیلا ما تذکرون لږ خو ځان سره فکر وکړئ یو څه پند خو واخلئ خپل ګریوان کې سر ښکته کوئ چې دغه ټول کارونه چې کوي مجیب المضطر وایي ما ته راغلي او ما ته دې دعا وکړه او زه دې ټول هر شي باندې اړتیا دې زه کوم نو بیا ته ما ته ووایه چې زه بې زما نه بل خالق نه وي زما نه ولې اغوا شوې ولې زما نه منډه اخلې ولې زما نه شا اړې ولې زما نه سترګې پټې ولې زما دربار ته نه راځي ولې ما ته لاسونه نه پورته کې ولې دا ټول کارونه ولې نه کوې چې زه در سره ممد او مددګار شم او مرستیال دې شم او ټول کارونه دې وکړم نو اما مجیب المضطر اوس موږ تاسو د احتیاج په حالت کې وو دا دنیا ټوله د احتیاج په حالت کې ده او یو ورځ کې پلونکي وو نو ما ولې نه غواړئ او بیا یکشف السوء زه تا ته ټول شی نه لرې کوم ستا تکلیف غم هر څه چې در باندې اسمان دې په سر باندې ولاړ وي او در باندې راپریوځي نو زه تا د هغې نه هم بچ کولی شم د زمري په خوله کې وي هغې نه دې هم بچ کولی شم د بحر په منځ کې په هغې نه دې هم بچ کولی شم
د شپې دشمن در باندې په سینه باندې توره کېږي زه هم در نه بچ کولی شم تا په هر حال کې په ځنګل کې هم دې بچ کولی شم که په هر ځای کې وي دې بچ کولی شم. ابن کثیر صاحب یو ډېر ښه یو روایت لیکي وي یو سړي هغه ویل چې زه د شام نه یو ځای پورې به مې خچره به مې چلوله او د دې خچره باندې به مې سورلي وړه کله کله به داسې وشو چې دې به ما ته کرایه راکوله نو ما شپه ورځ په همدې باندې تېروله او همدغه شیانو باندې زما خپل ګزاره پرې کېدله همدا خرچه به مې ځان ته پیدا کوله مزدوري به مې کوله. یو ورځ ګورم په دمشق کې یو سړی راته وایي ډېر ښایسته سپین روبی سړی دی چې ما بوځه یو فلاني ځای ته وایي ما ورته ویل ښه راځه نو وایي ما دا سور ته یو ځای ته راورسېدلو چې کله یو ځای ته راورسېدلو نو دوه لارې راغلې ما چې کومه لار مې خلک راوړه او کاروانونه راتله نو ما ورته ویل په دې لار ځو هغې راته ویل نه په دې لار ځو وایي ما ورته ویل ته څه دلیل لرې چې په دې لار ځې وایي دا لار لنډه ده زه په همدې باندې ځم او راځم په همدې باندې بالاخره وایي زه دې ته احتیاج کړم چې د سر روان شم په هغه لاره په دې لاره کې یو ځای ته ورسېدو چې ګورم هلته مړي پراته دي هلته مالونه پراته دي قسمه قسم شیان دي لاشونه دي هډوکي دي دا شیونه دي ځنګل من دی هېڅوک نشته یو الله دی او بل هېڅ شی نشته. نو اوس نو وایي دې وایي ونیسه واګې د کچرې واګې مې ونیولې راکوز شو توره او چاړه یې راوښکله او مټ یې ونیولم راته یې ویل چې څنګه چل کولی شي اوس زه دې مړ کومه او وایي ما ورته ویل دا کچر ستا دا مال مې چې پرې بار دی دا ستا هر څه ستا زما جیبونو کې څه دي دا ټول ستا ما پورې دا غرض مه کوه وایي هېڅ صورت باندې دې نه پرېږدم وایي ما زور وکړ ځان مې ترې خلاص کړ منډه مې واغسته بیا راپسې راغی بیا یې ونیولم چې بیا یې ونیولم نو اوس پوه شوم مرګ ته تسلیم شوم صرف ورته ویل یو سوال مې ومنه پر اخر کې دلته خو هېڅوک هم بل نشته وویل صحیح دوه رکعته مونځ کوو ورته ویل ښه وکړه مونځ اوس درته ودرېږم په مانځه چې ودرېدمه وایي الله تعالی زما په دې ژبه باندې دغسې یو مهر ولګو چې هېڅ شی خولې ته نه راځي او همداسې وچ کلک ولاړ یم یا الله دا څنګه یو وخت مې دې فکر ته هغه دا راباندې چغې وایي چې زه کوه مونځ دې وکړه که نه په دې مانځه کې دې ویل وایي په دې وخت کې یو ځل الله جل جلاله زما په خوله باندې دا الفاظ راوړل امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء یا الله ستا په قرآن کې خدا دې زه اوس د دې نه مضطر او زه هغه ناامیده انسان یم چې بل هېڅ مددګار نه لرم نو ته زما اوس دعا قبوله کړه کله مې وایي چې دا آیات لوسته آیات مې لا اخر ته نه ورسولې داسې ګورم چې په یو اس باندې یو سړی داسې تیز راخوشې دی او نیزه یې په لاس کې نیولې ده چې څنګه دې سړي ته راورسېده چې دې تر څو پوهېده او ځان یې خوځه او نیزه یې د ده په خېټه کې وښکله او اخواته د ملا نه ورته ووته نو اوس ما دې ته زر مې وایي سلام وکړه ورته ویلې چې ته څوک یې ورته ویل زه د الله تعالی هغه څوک یم چې تا ورته سوال کړی امن یجیب المضطر اذا دعاه په هر اضطراب کې چې ما وغواړي زه درته حاضر یم او زه درته کولی شم هر څه درته پیدا کولی شم. اوس دې کې صرف علما دې آیات کې داسې وایي د دې آیات په اول سر کې داسې ادعوني ما ته دعا وکړه او په دې د دې بله جمله کې داسې وایي چې عن عبادتي عبادت او دعا دواړه سره یو ځای شو آیا کومه یوه دې کې قبول کو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف داسې دی چې عبادت دعا ده او دعا عبادت دی او علما هم همداسې وایي د اصول فقه مخې نه مسند او مسند الیه دواړه یو په بل باندې سره یو ځای کېږي او د مسند او د مسند الیه د دواړو یو ځای کولو سره یو خاص فرق په دې باندې پرېوځي چې دعا مونځ دی او مونځ دعا ده دې کې هېڅ شک نشته دی او دواړه حالات یو دي الله ته لاس اوچتول دي او د هغه الفاظ ویل دي او هغه ستا په ټولو هر څه باندې پوهېږي او هغه ستا ټول احتیاجات رفع کوي. داسې یو چاته سوال کول د یو فقیر سوال کول او الله ته چې هغه ستا په ټولو احتیاجاتو پوهېږي آیا د دې نه بهتر ځای شته؟ انسان تر اوسه پورې اغواړي رښتیا هم چې ناپوهه او جاهل دی نه پوهېږي چې په کور او بستر کې او په روانه کې او په سورلۍ کې او په ځمکه کې او په اسمان کې په هوا او په هر ټرافیک کې چې ګرځېږي او پیدل ګرځېږي نو در سره دی ادعوني استجب لكم ما نسوال وکړو زه به دې کوم اذا سألك عبادي عني اني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خلک وایي دا الله کوم ځای کې دی که لرې وي چې موږ ورته اواز وکړو او که نږدې وي چې موږ یې نږدې ورته پټه خبره وکړو
نو هغه ورته وایي الله جل جلاله اذا سألك عبادي عني، کله چې زما عباد او زما بندگان زما په باره کې سوال کوي درنه او درته وایي چې الله چېرته دی، انی قریب، زه ورسره نږدې یم، اجیب دعوت الداعي، د هغه څوک چې ما غواړي نو زه د هغې دعوت قبلومه، د هغې توبه قبلوم، د هغې هر څه دعا چې ما نه غواړي، اجیب دعوت اذا دعاني، کله چې ما وغواړي او ما ته دعا وکړي نو زه هغه قبلومه. آیا د الله تعالی الفاظو کې فرق شته؟ آیا د الله د کلام نه معتبر کلام شته؟ آیا د الله د ذات نه اوچت ذات شته؟ صرف خبره دا ده ادعوني استجب لكم. اوس دې دپاره چې زه بنده یم که نه یم، باید زما په بندګۍ کې فرق دی، د الله تعالی په خدای کې فرق نشته، په کلام کې فرق نشته، د الله تعالی په ورکړه کې، په رزق کې، په هیڅ شي کې فرق نشته. هغه ناتوانه نه دی، هغه نشي کولی، هغه د هر څه توانایي لري. ما کې فرق دی. ولې فرق دی؟ زه بنده نه یم، ما نه کله ځان فرعون جوړ شي او کله دا نفس ما نه شداد جوړ کړي او کله ما نه نمرود جوړ کړي. داسې نه چې ته د نمرود په چوکۍ ناست یې، د هغې پورې نشي رسېدلی. خبره دا ده چې ورته رسېدلی هم نشي او بیا هم ځان نه نمرود جوړې. اخوا یعنې زه نه منم تا، زه په کور کې ناست یم، ستا مونږ نه کوم، ستا عبادت نه کوم، زه په کور کې قرآن نه راوړم، زه د تفسیر باندې نه پوهېږم، زه د په حدیث نه اورم، زه د مانځه ته نه راځم. یعنې دې نه غټ فرعون نور څوک دي؟ ستا دا خپله حالات الله ته ټول معلوم دي او الله جل جلاله تا باندې پوهېږي چې ته باید څنګه انسان اوسې. نو اوس د دې لپاره فرق کول صرف دا دی. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي، زموږ او ستاسو مهربانه نبي هغه فرمایي، وایي یا الله زه تا نه هغه سوال کوم، ټولو پیغمبرانو په دنیا کې سوال کړي، خو زه تا نه په آخرت کې سوال کوم او په آخرت د تلو کې در نه سوال کوم. یا الله اللهم انی اتخذت عندك عهدا، ما د تا نه د دعا د قبلېدو عهد اخیستی دی، لن تخلفینه، هېڅ وخت به ما سره مخالفت نه کوې انشاءالله. فانما انا بشر، زه یو بشر یم، یو بنده یم. فأي المؤمنین اذیته، هر یو مؤمن چې ما اذیت کړی وي او تکلیف مې ورته رسولی وي، شتمته او یا مې ورته کنځلي کوي، لعنته او یا مې ورته لعنت ویلی وي، جلدته او یا مې وهلی وي، فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة. ای الله هغه زما ټول کوم څه چې ما د یو بنده سره خراب سلوک کړی دی، ته یې هغې ته د مانځه او د زکات قدر ثوابونه قبول کړه. یا الله د هغې زحمت اجرونه ورکړه او ستا دپاره یې قرب و قربت که د خپل ځان دپاره دی. بها الیک یوم القیامه، په ورځ د قیامت باندې د سره دا چالو چلند وکړه، دې ټول اجرونه ورکړه. متفق علیه. په خپله نبي درته وایي چې بنده شه، د نبي نه اوچت شخصیت په دنیا کې نه دی تېر شوی، د نبي نه اوچت عالم نه دی تېر شوی، د هغې نه اوچت صفه سالار نه دی تېر شوی، د هغې نه اوچت معلم نه دی تېر شوی، د هغې نه د مدني حقوقو د کورني ژوند کې بهترین انسان نه دی تېر شوی، د هغې نه بهترین واعظ نه دی تېر شوی، د هغې نه بهترین بیان والا انسان نه دی تېر شوی، د هغې نه ښه سالار د جنګ هیڅوک نه دی تېر شوی، د هغې نه دعوت کننده هیڅوک ښه نه دی تېر شوی، د هغې ټوله کامیابي په صبر کې وه او د هغې نه ښه صابر هیڅوک نه دی تېر شوی، د هغې نه ښه عابد هیڅوک نه دی تېر شوی. هغه درته وایي چې زه دا سوال کوم الله ته، نو ته څنګه نه کوې دا سوال الله ته؟ نو فرعونیت نور تور وي او که سپین وي او چېرته وي، کوم ځای کې یې لټې؟ همدغه ته یې که نه؟ ځکه چې ته الله تعالی ټول عمر دې ښځې سره تېر کړ، اولاد سره دې تېر کړ، ټول عمر دې دولت سره تېر کړ، په منډه ترډه دې تېر کړ. ته خو مه کوه، تا خدای وژني او که پرېږدېږي، ته دا پیسې چا ته ګټې؟ دا پیسې او دا دنیا دې دپاره ګټې چې ته صرف افتخار وکړې ځان فرعون کې، او که نه دې دپاره دنیا پرېږده. وایي که دنیا په خپل حق سره ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار، دواړه مو پرېږده، تعادل وساته. خدا هم خدای بیخي مه هېروه، تا خدای بیخي هېر کړی دی. عجیب مسلمان دی، په هره دیره او هره حجره کې چې کښېني ځان نه مسلې کوي، مادرزاد مفتي د ځان نه جوړ کړي او بیا چې عمل ته یې راشي، نو دا خو د الله تعالی هېڅ وخت دې نشي کېدلی چې عمل دې نه وي او صرف د خولې لاپې دې وي. نو دا رمباړې خو ځناور هم وي، دا رمباړې خو یو درنده حیوان هم وي، دا میو خو پیشک هم کوي، دا اذانونه خو چرګ هم کوي، دا ټول خو دا طیور او دا مرغان ټول چغې وي. آیا ستا او د هغې بیا څه فرق شو؟
فرق دا دی د انسان چې ته ورته الله الله یو په تعظیم ورته ودرېږي او دعا ورته وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دعا احدكم فلا يقبل ولا يقول اللهم اغفر لي. وی الله تعالی ته چې کله سوال کوي ورته داسې مه وایي چې اللهم اغفر لي ان شئت، که ته چېرته غواړې نو ما ته مغفرت وکړه. وليعزم مسألته انه يفعل ما يشاء ولا مكره. خدای نه چې څه شی غواړي وایي رایې کړه، ورته مه وایي که ستا خوښه وي او که ستا خوښه نه وي. مؤمن یې په خپل ایمان دې اعتقاد وکړه او اعتماد پرې وکړه او ورته وایي ما ته دا شی راکړه، زه یې غواړم درنه. د خدای بنده یې داسې ورته مه وایي ستا رضا به وي او که به نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وغواړه د خدای نه هر څه چې غواړې په جزم سره یې وغواړه. ورته مه وایه چې ان شئت یا الله رایې کړه ما ته، زه یې درنه غواړم رایې او ما نه ووایه. همدغسې بندګي جوړه کړه، په خدای باندې همدغسې اعتماد او اعتقاد وکړه، وګوره چې به یې درکوي درته او که نه یې درکوي. فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دعا احدكم فلا يقل اللهم اغفر لي ان شئت یا ما اوبخه که ستا خوښه وي، ولکن يعزم. بیا وایي ته داسې ورته ووایه چې ما ته خامخا راکړه، حتمي او ضروري درنه غواړي. تکرار د حدیث راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم، رواه مسلم. فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یستجاب لعبد ما لا يدعو باسم او قطیة رحم. هر دعا دې قبلوي مګر دا چې د اسم د ګناه دپاره وي هغه نه قبلوي، او قطع د صله رحمۍ وي، یا الله ما ته ټوپک راکړه چې فلانې پرې وولم، یا الله ما ته دومره زور راکړه چې فلانې راڅملم او ویې وهم. نه، د دې لپاره یې نه قبلوي. قطع د صله رحمۍ نه پرېږدي چې زه د خپل تره زوی باندې بریالی شم او زه په دې خپل کور کې یو څه شم. دا قطع د صله رحمۍ ده، دا قلم درنه نه قبلوي. ولې در باندې نه قبلوي؟ ځکه چې د دې غوښتنه د الله تعالی د شان سره لازمه نه ده. د هغې بندګان ټول یو بندګان دي. نو د دې لپاره چې ته دعا وکړې او د الله تعالی نه څه وغواړې، دا بهتره د هغه طریقه باندې چې الله درته وایي. بیا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوة المرء المسلم لاخیه. د یو مؤمن رور دپاره ته دعا کوې بظهر الغیب، چې هغه نه وي در سره غایب وي. یا الله زما دوست ته سفر اسانه کړي، یا الله زما مور و پلار ته سفر اسانه کړي، یا الله مسلمانانو ته بری ورکړي. نو هغه مستجابته، دا قبلیږي دا دعا په غیاب کې. شاه ولی الله دهلوي صاحب په یو کتاب کې لیکي، هغه وایي چې ما یو مسلم سره کومک نه کېږي د ځان نه. یو ډېر لرې جزیره کې دی، یو لرې بر اعظم کې واقع دی. وایي مؤمنه خوله خو دې ګونګه نه ده چې دومره ووایه یا الله تعالی د هغې د حالاتو ته سمون پیدا کړي، د هغې دعوت قبول کړي، خدای هغې باندې ارامي او فراخي راولي. نو زه خو نن سبا ځان ته دعا نه شم کولی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې دعا کوې نو اول ځان ته وکړه، بیا نورو خلکو ته وکړه. نو زه خو لا د ځان د دعا قابل نه یم. یا د امریکا کې مسلمان ته به یې څنګه وکړم، په عراق کې به یې څنګه مسلمان ته وکړم، په افریقا کې به یې څنګه وکړم، ایتوپي کې به یې څنګه وکړم، او په بل کوم د مدغاسکر کې به یې څنګه وکړم. هېڅ وخت یې نشم کولی، ځکه زما نه خپل نفس یې شوی. اول شرط دا دی چې خپل نفس ته دعا وکړه. نو بیا دې چې دعا وکړه، الله جل جلاله هغه دعا هم قبلوي، هر څه قبلوي. فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تدعوني على انفسكم ولا تدعوا لاموالكم ولا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء يستجيب لكم. وهیڅ وخت خپل اولاد ته خیري مه کوئ، هیڅ وخت خپل مال ته خیري مه کوئ. زموږ ستاسو عادت دا دی خدای دې هلاک کړه، خدای دې دا کړه، لعنت دې وي په تا باندې. وایي کېدلی شي دا د هغه ساعت سره برابر شي چې په دې وخت کې ملایکې امین کوي، نو بیا به ته پښیمانه یې او دعا به دې بده قبوله شوې وي او ټول هر څه به درنه لاړ شي. فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نعمان بن بشیر روایت کوي الدعاء هو العبادة. دعا عبادت دی، لکه څنګه چې مونږ دی داسې عبادت دی. ثم قرأ او بیا وفرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ربكم ادعوني استجب لكم. الله ستاسو وایي چې ما دعوت کوي، زه ستاسو دعا قبلومه. رواه احمد و ابن ماجه. انس رضی الله عنه روایت کوي الدعاء مخ العباده. دعا د عبادت مغز دی. مغز څه شته وایي؟ ستا ټول اعصاب په مغز کې دي، ستا حرکات، پنځه حواس، ستا تګ راتګ، ستا حوصله، ستا خبرې کول، ستا کنټرول د مغزو، ستا حکم کول، ضرر او د فایدې د یو شي دپاره نږدې کېدل او لرې کېدل، ستا ټول اذرات د مغزو پورې اړه لري. مخ العباده. نو فلهذا دعا مخ د عبادت دی.
همدغسې تا کنټرولوي او مسلمان دې ساتي لکه څنګه چې نور ټول شیان تا مسلمان ساتي چې د الله جل جلاله دعوت قبول کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء. الله ته مکرم ترین بل شی نشته دی، محترم ترین شی ورته بل شی نشته، د دعا نه ورته نږدې بل هېڅ شی نشته. هغه ډېر په دعا خوشحالېږي چې ما ته مې بنده سوال وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم لاسونه چې خدای ته جګېږي الله وایي چې ما ته حیا راځي چې دا خالي پرېږدم، لاسونه بیا په مخ باندې راکاږي چې دا د نور خبره ده. نو اوس ته چې د الله درته داسې وایي چې ما ته حیا راځي او زه ستا هر څه قبلوم او ته یې بیا هم نه کې، بنده ستا خپل کار دی. فرمایي سلمان فارسي رضی الله عنه روایت کوي لا يرد القضاء الا الدعاء. دعا وایي نه دعا نشي رد کېدل، یعنې هر وخت قبلیږي مګر کوم وخت کې؟ هغه وخت کې چې قضا او قدر نه وي شته وي. حتی په ځینې احادیثو کې دا راځي چې تقدیر هم ګرځي. تقدیر په دوو قسمتو باندې ویشل شوی، یو تقدیر معلق دی او یو مبرم دی. مبرم تقدیر هغه قضا او قدر دی چې شور نه خوري، هماغه وخت کېږي. او معلق هغه تقدیر دی چې ورته لیکلي دي چې پلار دې دعا وکړي نو ستا عمر به الله جل جلاله زیات کړي. د دې فرصت نه استفاده وکړه ای انسان، او الله جل جلاله دې کامیاب کړه. پاک پروردګار دې موږ تاسو ټول مسلمانان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه